وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. السلام علیکم دوستانو. ډیر جالب و چې نن مې د اسلامي فلسفې په اړه د الماني ژبې کتاب مې ولوسته. په دې کې دا کتاب چې ویلفریډ هوفمن لیکلی دی او د آلمانانو لپاره یې لیکلی، د جرمنانو لپاره، ځکه د هغو په ژبه یې لیکلی. د هغه کې دغه شرقي فهم دوی ته د وړاندې کولو په موخه باندې ډېر ښه کتاب یې لیکلی ده. دا کتاب کې د سیدجمالدین افغان هغه ویناګانې وې چې د هغه په لوستلو سره واقعا زه ډېر زیات متاثره شوم او غوښتل مې دغه ویناګانې تر تاسو پورې هم در ورسوم چې دومره ستر عالم له شتون څخه هم زموږ ځینې ځوانان اصلا خبر نه دي. خیر راځم هغه مشهورو او ډېرې اغېزمنو ویناګانو ته. لومړۍ وینا یې داسې ده چې وایي تر اوسه سیدجمالدین افغان وایي تر اوسه هم د مسلمانانو تر ټولو ستره ستونزه هغه د تعلیم کمښت دی. پرته له علم او خلاقیت څخه نه نوښتونه منځته راځي، نه پرمختګ منځته راځي او همدارنګه نشو کولی چې په راتلونکي کې، یعنې په راتلونکي ژوند کې، په راتلونکي پرمختګونو کې مسلمانان ونډه واخیستلی شي. دوی دغه د تیر ژوند مطالعاتو دومره د دوی سترګې ورباندې کړي، دومره یې کلک کړي دي چې دوی نشي کولی چې حتی د نوي فکرونو په باره کې تصور وکړي. کله چې دوی تصور هم کوي، دوی فکر کوي چې دغه بدعت ده او له موږ څخه یوه ګناه صادره شوې ده. که موږ حقیقت ووایو نو ویلی شو چې مسلمانان اوس هم په تیر کې بند دي او په راتلونکي کې هم که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، په راتلونکي کې هم داسې هیله نشته پرته له دې څخه چې هغوی تعلیم حاصل کړي او نوې لارې او نوي خلقتونه یا پنځونې ورکولی شي. دا د سیدجمالدین افغان لومړی وینا وه چې واقعا یو ستر درس موږ ته راکولی شي. دویمه وینا داسې پیلوي. سیدجمالدین افغان وایي چې یوازینی شی، یوازینی وسله یا یوازینی زور علم ده چې ملکونه فتح کوي. سیدجمالدین افغان په ادامه کې وایي چې سکندر هند ته لاړ نه، هند یې ونه شوه نیولی، فرانسې تونس ونه شوه نیولی، برطانویانو افغانستان ونه شوه نیولی، خو یوازې علم و چې فرانسویان یې دې ته مجبوره کړل چې هغه تونس ونیسي. الکساندر یا اسکندر مقدوني یې دې ته مجبوره کړ، دا قوت یې ورکړ چې هغه هند ونیسي، او همدارنګه انګریزانو ته یې دومره قوت ورکړ چې هغوی په افغانستان باندې حمله وکوي. په دریمه او مشهوره وینا چې واقعا دا هم ډېر د فکر او د تعامل وړ ده، هغه داسې پیلوي چې تاسو قرآن کریم د خپلو اوسنیو ستونزو د هواروي په موخه باندې ولولئ. که چیرې کومې ستونزې چې په تیر کې یا پخوا کې راغلي، قرآن کریم هغه په ډېر ښه شکل باندې حل کړي دي. که ستاسو ستونزې نوي دي نو د هغه لپاره د قرآن کریم په رڼا کې نوي حل لاره وټاکئ. که چېرته تاسو داسې وکړئ نو پایله به یې داسې شي چې تاسو به له د انسانانو او همدارنګه د انساني تقلیدونو څخه په امن کې پاتې شئ. دا وې هغه درې مشهوره او جالبې ویناګانې چې تر دې دمه پورې شخصا ما هم نه وې لوستلې او نه مې اورېدلې وې، د دې لپاره چې دغه زموږ خپل میراث ده او خپل میراث باید تر نورو زیات موږ وپېژنو. په همدې موخه مې دغه کوچنۍ ویډیو جوړه کړه. تر بلې ویډیو پورې مو پر بخښونکي او لا یزال رب سپارم. په مخه مو ګلونه.